الله پاک جل جلاله د مسلمانانو خپل منځ کې حقوق بیانوي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې څومره حقوق دي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دې مبارک حدیث شریف کې هم د مسلمانانو د حقوق بیان فرمایلی ده علماء کرام فرمایي چې انسان چې څنګه رنګ په اسلام کې د عبادت او اهمیت ته د مونځ روزه زکات او د حج څنګه چې په اسلام کې د دې اهمیت ته نو دکرنګي په اسلام کې د مسلمانانو په یو بل باندې د حقوقم لوی اهمیت ته یعنی چې یو سړی ځان ته مسلمان وای او مؤمن وي کامل او مسلمان وي کامل نو دا به د بل مسلمان د حقوقو خیال ساتي الله پاک جل شانه فرمایي انما المؤمنون اخوة مؤمنان په خپلو کې رونه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان رور ده لا یظلمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم نه کوي ګوره دا یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم نه کوي نه څنګه چې په اسلام کې د عبادت او اهمیت ته دکرنګ په اسلام کې د دې مسلمانانو په یو باندې چې کم حقوق دي د هغې ګورې اهمیت ته امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی د کیمیای سعادت او پاغی کې د احادیث مبارکو د مطالعې په بنیاد باندې د مسلمانانو په یو بل باندې حقوق بیان کړي دي او دا بیان فرمایلی ده چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې درویش حقوق دي یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پنځه بیان کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقوق دي یعنی دا په ده باندې لازم ده چې د مسلمان حق به ادا کوي د چا چې په ذمه باندې قرض شي نو هغه قرض به ادا کوي که نه هغه قرض به ورکوي او کم چې چا در باندې قرض وي نو هغه به هغه ته ادا کوي دکرنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي رد السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د سلام جواب ورکول یو انسان د پتا باندې سلام واچولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تا باندې دا حق واجبه ده چې ته به د دغه سلام جواب ورکوي او ته به د دې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د هغې سلام جواب به ورکوي وعیادة المریض او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي
دویم حق د مسلمان په بل مسلمان باندې هغه د بیمارانو تپوس کول دی. دی کې ګوره مسلمان نن ډېر پاتې ده ښه، مسلمان نن په دې کې ډېر پاتې ده. په محله کې بیمار وي، په محله کې بیمار پروت وي او دام څوک نه وایي چې زما دا منځګزاری رور، زما د جمع پابند رور، زما د جمع شریک رور هغه جماعت ته نه راځي. دا ولې مسلمان دا فکر نه کوي چې زه لاړ شم او د دغه مسلمان رور تپوس وکم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځو حقوقو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو دا بیان فرمایلی ده چې د باندې د هغه د هغې مریض اعادت کول دي، د هغه تپوس کول دي. اورونو اجر پې څومره ده؟ حدیث مبارک کې راځي، احادیث مبارکو کې چې یو مسلمان سبا په ټیم کې د یو بیمار تپوس له لاړ شي، د بیمار تپوس له لاړ شي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د رحمت د دپاره د رحمت دعاګانې غواړي، د مغفرت دعاګانې وله غواړي. هغه فرشتې وایي خدای پاکه دا د بیمار تپوس کوونکی وبخه. علماء کرام فرمایي ګورې ځان ته په داسې خوله باندې دعا وکړه چې تا ګورې په هغه خولې باندې ګناه نه وي کړي. او سره د دې چې فرشتې معصومې دي، فرشتو نه ګناه نه کیږي او فرشتې فرمانبردار مخلوق ده د الله پاک جل جلاله. او اے مسلمانه چې ته د یو مریض تپوس له لاړ شي، هغه فرشتې تا ته 80,000 فرشتې تا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي چې خدای پاکه دا مسلمان وبخه، خدای پاکه دته مغفرت نصیب کا. نورونو مغفرت پکېږي که نه؟ او کم سړی چې ماښام لاړ شي تر سبا پورې وله دغه فرشتې دعاګانې کوي. خو ما درته وي وروڼو زموږ د مسلمانانو حالات په دې کې کمزوري دي. یو مسلمان رور به بیمار وي، یو مسلمان رور وروڼو بل دنیا فرستی رغلی ده ښه، چا سره چې مال او دولت وي که نه نو هغه ته ځان سخکاري، والله کسې ځان ورته سخکاري. علماء کرام فرمایي وی یو ځل یو غریب سړی او غریبه داسې یو لطیفه غوندې ده. یو غریب سړی او نو هغه مالداره سړي له لاړو. هغه غریب سړی هم عاقل و عقل و پکې نامالداره ورته وایي زمانه لږ غوندې لرې کښېنه، نه یو لیش یا یو ګز قدرې د هغه نه لرې جدا کښېناستو. نامالداره سړی خو ځان ته غاویر و چې ما سره مال او دولت ته زما شیخ و مرشد شهید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه هغوی به فرمایل وي دنیا کې د مالداره سړي نه کمقل انسان نه وي. او وجه بیانوله د هغه ډنډمار چې په حجره کې ناست وي، د هغه نوکران او چاکران چې په حجره کې ناست وي، نه هغه خو غریبانان کمزوري خلک وي که نه. نه خان صاحب چې څه وایي بس هغه وایي جي صحیح ده، کو غلطه وایي کو غلط صحیح وایي به جي صحیح ده. هغه خان همداسې خرستر شي، غلطې خبرې به کوي، د بې عقلۍ خبرې به کوي، خو لیکن مال په نشه کې وي، غریبانان ورته څه ویلی نه شي، هغه ورته وایي صاحب بس صحیح ده. نه هغه همدغه شانتې کمقل انسان ستر شي. نو هغه غریب چې د مالداره نه لرې کېناستو نو هغه مالداره سړی د مال په نشه کې و. هغه غریب ورته وایي، مالداره ورته وایي وی تا او خر کې څه فرق ته، څومره فرق ته ده کې؟ نو هغه غریب هم ډېر عاقل سړی و، وی ما او خر کې دومره فرق ته لکه یو لیش. هغوی چې څومره ناست و که نه څومره دی کې نه د ده د دې مالداره سړي په منځ کې یو لیش فرق و. وی ما او خر کې دومره فرق ته لکه یو لیش. معنا څه؟
ته د ما نه یو لیش اخوایې د ما او ستا مثال د خر ده ته خر یې او زه سم سړی یم ته خو دا دولت په نشه کې ته خو په خپل نشه کې او زه تا له راغلی یم تپوس له راغلی یم او خبرو ته وګوره نو هغه ورته وایي تا او خر کې څومره فرق ته نو هغه غریب سړی یم عاقل و وی ما او خر کې دومره فرق ته لکه یو لیش او دی دواړه چې مخامخ ناسو نو د دی دواړو په منځ کې یو لیش فرق و معنا څه ورته وی خو تا مثال د خر ده او د ما د انسان مثال ده نو رڼو د انسان د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق ده ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإعادة المريض واتباع الجنائز او درم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې کله یو مسلمان مړ شي نو د هغه جنازې ته تلل دا ګورې په ما او تا باندې حق ده او بل وتشمیت العاطس مونږ چې ورته امتروشې وایو د هغې جواب ورکول دي چې څوک دغه وکړي نو هغه به وایي الحمدلله او څوک چې ورسره لړ وي نو هغه به یرحمک الله ویایي دا په ده باندې واجب ده چې چا الحمدلله ووي او بل چا واورېدل نو ده باندې واجب ده چې دا د هغې جواب ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده